د الله رب العزت په توفیق سره موږ د سورة طه یو کم اویا نمبر آیته پورې 9 نمبر آیته پورې خبره ختمه کړې وه. اخیری خبره دا روانه وه چې وخت وټاکلی شو د موسی علیه السلام او د جادوګرانو په منځ کې د مقابلې دپاره را مخامخ شو. هغوی اول هغوی هغه خپل جادو راښکاره کړو. د هغې نه بعد موسی علیه السلام چې کله امسا ځمکې له راواچوله نو د هغې نه الله رب العزت داسې مار جوړ کړو چې د هغوی هغه پړي او امساګانې ټولې هغه وخوړې او الله ورته ویلي مو دقه انما صنعوا کید ساحر. موسی یریږه مه، دا دوی چې دا څه کوي نو دا ټول د جادوګرۍ چل ول دی او جادوګر چېرته هم کامیاب نه. نو یو طرف ته جادوګران دي او بل طرف ته د الله رب العزت پیغمبر دی او هغه معجزه ده چې الله رب العزت هغه له ورکړې ده. دې خبرې اثر وکړو په جادوګرانو باندې او سبحان الله دلته موږ دقه ویلی شو سبحان مقلب القلوب، پاک دی هغه رب چې هغه زړونه اړی راړی. دې جادوګرانو ته خو دا پته ولګېده چې یاره دا دې سړي چې کوم کار وکړو نو دا جادو نه دی، ځکه چې دوی خو جادو پیژني. او پرون ما تاسو ته دا خبره ذکر کړه چې دوی هسې هم د موسی علیه السلام دغه نصیحت نه متاثره شوي او په هغه ځای کې هم دوی شکي شوي چېرې دا خبرې د جادوګر انسان نشي کېدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فألقي السحرة سجدا نو غزار کړی شو جادوګر سجده کوونکي. ګوره الله داسې نه وایي چې جادوګرانو سجده وکړه، وی جادوګران غزار کړی شو په هغوی دا سجده وکړی شوه. ولې دا خبره کوي؟ یعنی هغوی مجبوره شو بی اختیار هغوی په سجده پرېوتو کله چې هغوی دا حقیقت ولیدو. قالوا اوی هغوی آمنا برب هارون وموسی، من ایمان راوړی دی په رب د هارون او د موسی علیهم السلام. داسې ورسره په دې ووایي چې موږ ایمان راوړی دی په رب د هارون او د موسی علیهم السلام چې خلکو ته واضح شي چې د رب نه مراد دلته هغه رب نه دی چې فرعون یې دعوه کوي زم رب یم که نه، یا قبطیان چې لګیا دي د چا بندګي کوي موږ هغه نه یادو، موږ هغه رب یادو کوم رب طرف ته چې موسی علیه السلام دعوت ورکوي او هغه رب د ټولو مخلوقاتو دی. الله اکبر. پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه. عبدالله بن عباس وی کانو اول النهار سحر، د ورځ په اولنۍ برخه کې جادوګران، وفي آخر النهار شهدا برره، او د ورځ په آخرنۍ برخه کې بیا شهیدان. کله چې الله رب العزت چاله هدایت ورکوي نو هغه ته دا زړه اړول راړول څه ګران نه دي. ځکه همیشه دا دعا غواړئ یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک، یا الله ته زړه اړې راړې زړونه اړې راړې زما دا زړه په دې دین باندې مضبوط ساته. قال اوی فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم، ایمان راوړو تاسو په ده باندې مخکې د دې نه چې اجازت درکم زه تاسو ته. کله چې انسان د دې هسې تصور وکړي چې دومره لویه مقابله وه او غټ غټ جادوګران د هر ښار نه راجمع شوي دي او لوی مخلوق ولاړ له ورځ د اختر ده
او ناڅاپه جادوګران چې دی په سجده کې پرېوتو موږ ایمان راوړی. په دغه وخت کې به څه کیفیت د فرعون او د فرعونیانو چې دا څه قیسه شو، دا خو خبره ټوله موږ ته الټه شو. الله رب العزت دا طریقه جوړه کړې وه او د الله رب العزت په کارونو کې چې سوچ وکړي که نه نو تعجب به دې ویسي. رب العزت دې سیم کولی شوه چې دې جادوګرانو په خپلو کورونو کې ایمان راوړی وي. کیدی شو که نه شو کیدی؟ الله ورله دا ورځ ټاکلې وه چې دوی به په دې ورځ ایمان راوړي چې دا خلک د هر څه مخامخ ویني. او بې شماره خلک چې دی په دغه ورځو هغه بیا متاثره شوي د اسلام نه ایمان یې راوړی، خو دا وه چې ایمان چا راښکاره کولی نه شو. یریدو به د فرعون د ظلم نه او د زیاتي نه. فرعون ورته یې ښه ما نه تاسو اجازت نه دی اخیستی او زه ایمانونه راوړئ. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، یقینا دی خامخا مشر ستاسو دی هغه چې ښوولی دی تاسو ته جادو. اوس وی زه پوه شوم هغه تاسو ملګري یئ، د مخکې نه هم دا طریقه جوړه کړې ده او ناشنا دی دروغ وایي. یعنی څنګه موسی علیه السلام د دوی سره میلاو دی او موسی علیه السلام خو پرون د مدین نه راغلی دی، یعنی نږدې وخت کې هغه د مدین نه راغلی دی او هغه په مدین کې څو کاله تیر کړي دي. نو کوم ځای کې د هغه ملاقاتونه دوی سره شوي دي؟ دویمه دا چې دا خو څه د یو ځای نه خو نه دي راغلي، دا خو ده راجمع کړي دي، خو دا دروغ دي. اوس دی پې دا خلک ګمراه کوي، څه چل ول کوي چې اوس دا خلک متاثره نه شي. سورة الاعراف کې الله وی ده ورته ووایي چې ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها. یعنی تاسو یو ځای میلاو وایي دا چل ول هم دې دپاره وکړو چې دا خلک د دې کورونو نه او د دې ځمکې نه وباسئ. دا اوس د خبرې لا بل رنګ ورکو چې ونه شوه په دې سره نو بیا یره ورکړه. فلأقطعن ایدیکم، بس پرې به کم لاسونه ستاسو، وارجلکم من خلاف، او خپې ستاسو رد و بدل، ولأصلبنکم فی جذوع النخل، او خامخا پانسی به کم تاسو په تنو د کجرو. ابل زمون خبره وکړه چې د چا سره چې دلیل نه وي مړه به دې کم، وبه دې شړم، وبه دې یروم، بدنام به دې کم، کیس به د باندې وکم، جیل ته به دې واچوم، خبرې به نورې نه کې، زمونږ سره به بحث نه کې، مونږ به نه خرابې. دا ټولې د هغه چا خبرې چا سره دلیل نه وي، ده سره بل څه ویلو نشته. نو زه به تاسو پانسي کومه. هلکه پانسي کوې څه له؟ ته د دوی نه تپوس وکړې چې اخر څه وجه و، تاسو خو استادان یې. یعنې که دی هوښیار وې او د ده په نصیب باندې ایمان راوړی که نه، نو دا موقع د ایمان د راوړو ده. ځکه چې داسې معمولي جادوګران خو نه دي راوستي که نه، ټول مشران دي. نو چې مشران متاثره شو نو بیا خو سي چل دی که نه. ولتعلمن، او خامخا پوه به شئ تاسو، اینا اشد عذابا وابقا، چې کم یو زمونږ نه سخت عذاب واله دی او همیشه عذاب واله دی. دا به تاسو ته ډېر زر پته ولګي چې کم یو منږ کې څوک دی یادی؟ د موسی علیه السلام رب ته او ذات ته اشاره، چې تاسو به زر پوه شئ په دې خبره چې دا کم رب چې تاسو په ایمان راوړی دی دی سخت عذاب ورکوي که زه سخت عذاب ورکوم. ایمان د هغوی زړونو ته کوشي او ایمان چې زړه ته کوشي هغه په دې خبرو نه هېرېږي. قالوا یا هغوی لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، هیچ چرې نه غوره کوو موږ ته
هغې باندې چې راغلي دي موږ ته د ښکاره دلیلونو نه. داسې رقم عقلانو خبرې کوي، موږ ته ښکاره دلایل راغلي دي، نو اوس څه چل وکړو؟ هغه رښتیني دلایل، هغه حقیقت پرېږدو او تا له ترجیح ورکړو په هغې باندې، تا له ترجیح درکړو په هغې باندې. یو اثر کې داسې راځي، امام ابن ابي حاتم بیان کړی دی، وایي دا جادوګران، عکرمه رحمه الله وایي دا جادوګران 900 اما بل تاسو ته وایي چې دې کې اختلاف دی چې دوی شمار څو. نو دې فرعون ته د مقابلې نه مخکې ووایي که ان یکن هذان ساحرین، که په رښتیا دا جادوګران یي که نه، نو موږ دله د دې ګرنټي درکوو چې موږ به پرې زورور کېږو. لکه چې دا خو ټول نه اوچت جادوګران په دغه ملک کې دغه علاقه کې هغه دا دي، فانه لا اسحر منا، ځکه زموږ نه اوچت څوک وی نشته. او که چېرته دوی د الله د طرف نه په رښتیا رالېږلی شوي، نو د اوس نه درته موږ وایو چې بیا به ګوره زموږ وس نه راسي. نو څنګه چې دوی دا حقیقت ولیدو، اوس ډایرکټ په سجده پرېوتو. داسې ویلی کېږي چې الله رب العزت دوی ته په سجدو کې د دوی هغه ځای وښو په جنت کې چې کوم به دوی ته میلاویږي. نو د هغې نه دوی دومره متاثره شو او هغه حقیقت چې ولیدو، وی فرعونه خبرې مه کوه، دا خبرې وبرې پرېږده، موږ ته نه غوره کوو په هغه دلایلو باندې کوم چې موږ ته ښکاره شو. والذي فطرنا، او په هغه ذات چې پیدا کړي یو موږ، اوس تا غوره کړو په هغه ذات، هغه موږ پیدا کړي یو، دا موږ رب دی. فقض ما انت قاض، نو فیصله وکړه هغه چې ته فیصله کې، څه چې دې مرضي اکوه. انما تقضي هذه الحياة الدنيا، یقینا ته فیصله کې په دې ژوند دنیوي کې. صحیح ده، ته به زورورې، خو ستا فیصلې صرف په دنیا کې چلیږي، په آخرت کې به څه کوې؟ زموږ سره یاره د آخرت ته دنیا کوه چې څه کې کوه. تاسې د ایمان د هغوی د زړونو ته کوشو، سړی ورته حیران شي چې بعض داسې مؤمنان به ویني چې هغه به پیدایشي مسلمانان او د هغوی دومره ایمان نه دنیا ته ټینګېدی نه شي. انا آمنا بربنا، یقینا موږ ایمان راوړی دی په رب زموږ. لیغفر لنا خطایانا، د دې دپاره چې وبخي موږ ته ګناهونه زموږ. وما اکرهتنا علیه من السحر، او هغه چې زبردستی کړي وته په موږ باندې په هغې سره د جادو نه، چې الله موږ ته زموږ ګناهونه وبخي، او هغه چې تا موږ مجبوره کړي په جادو کولو باندې چې هغه راته الله وبخي. والله خیر وابقا، او الله غوره دی او همیشه دی. الله پخپله هم غوره دی او همیشه پاتې کېدونکی ذات دی. او دې کې دا مطلب هم دی چې رب العزت چې کومه بدله ورکوي نو هغه غوره ده او هغه همیشه ده. صحیح ده، ته به راولګي زموږ هغه دنیوي چې څه لږ ډېر نعمتونه دي او دنیا ده، په هغې کې به ته موږ ته تاوان راورسي، هغه هم په اذن د الله سره. دا امتحان دی، امتحانونه به راځي راځي، خو دومره دی چې د هغه رب سره چې څه دي نو هغه بیا غوره دي او هغه همیشه دي. دې ته هوښیارتوب وایي. ګوره ښه، هغه وقتي طور نعمتونه قربان کړو د هغه نعمتونو لپاره چې هغه همیشه دي. دې ته هوښیارتوب وایي. نو ځکه یې ووایي الله سره چې څه دي هغه همیشه دي او هغه غوره دي. إنه من يأت ربه مجرما، یقینا خبر دا د څوک چې راشي رب خپل ته مجرم. دا اوس د الله خبره ده، د
دا منځ کې پکې دا خبره دا د الله دی، دا دغه جادوګرانو خبره نه ده. الله اوس وایي وایي څوک چې خپل رب خواته ورغی او دی مجرمي فإن له جهنم نو یقینا د دپاره جهنم دی لا يموت فيها ولا يحيا چې نه به مري په هغې کې او نه به ژوندی. الله دې چې موږ او زموږ مور پلار وساتي. څوک چې د الله خواله ورغی او دی مجرم نو د ده دپاره جهنم دی. بیا په جهنم کې خبره دا ده چې نه به ژوني نه به مرګي. مطلب دا دی چې داسې ژوند نشتی چې هغې ته سړی ژوند وایي چې یاره فایدهمند ژوند دی، خو مرګ پکې هم نشتی. ولې ځکه که مرګ راغی خو د دوی هغه سزا ختمه شوه. نو ځکه سورت فاطر کې الله وایي ورابه شي والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموت. کافران به په جهنم کې او په دوی به داسې فیصله نه کېږي چې دوی مړه شي، حالانکې دوی به دا چغې وایي. سورة الزخرف کې به راشي ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک. د جهنم چې کوم خزانچي دی مالک، هغه ته به د جهنمیان چغې وایي. الله وایي هغه ته به وایي چې ای مالکه د خپل رب ته ووایه چې موږ مړه کړي. دوی مرګ غواړي خو مرګ به راځي نه. ومن یأته مؤمنا او څوک چې راشي هغه ته مؤمن قد عمل الصالحات په داسې حال کې چې عملونه یې کړي نیک فأولئک لهم الدرجات العلا نو دغه کسان هغوی لره درجې دي اوچتې. جنات عدن جنتونه د همیشوالي دي تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې وذلك جزاء من تزکا او دا بدله د هغه چا ده چې ځان یې پاک کړی دی. ځان یې پاک کړی دی د کفر نه د شرک نه ظاهري او باطینی. دلته دا فایده ده کوي طهارت دوه قسمه دي، ظاهري باطینی یا معنوي او حسي. ظاهري طهارت دم عبادت دی، کپڑے پاکی ساتل د شریعت مونږ ته ویلي، بدن پاک ساتل، زه پاک ساتل، دا خو هغه عبادت دی چې د الله ډېر خوښ دی، بلکې د ایمان نیمه برخه ده. او دویم طهارت چې د دې نه ضروري دی هغه باطینی طهارت دی، د زړه زړه پاکول د شرک نه، د کفر نه، د منافقت نه، د هر هغه مرض نه چې هغه د زړه سره تعلق ساتي، حسد، کینه، بغض، تکبر او د ټولې خبرې پکې دننه راځي. دا هم یو طهارت دی. زموږ خو توجه دی بل طهارت ته لاړی شي، خو دې طهارت ته به زموږ توجه نه وي. نو دې کې دواړه دننه رالو چې چا ځان پاک کړی دی، ظاهري او باطیني طهارت ورسره دی، دا د هغه بدله ده. اوس د دې نه بعد الله رب العزت دا خبره به بیانوي چې ما وحي کړې وه موسی علیه السلام ته چې د بني اسرائیل ځان سره روان که او د دې مصر نه وځه. څه وخته پورې موسی علیه السلام دعوت وکړو په مصر کې، ډېرو خلکو پې ایمان راوړو او د فرعون په خاندان کې او د هغه په ملګرو کې په خاصو خلکو کې هم بعضو خلکو ایمان راوړو، خو یریدو ځکه چې زور ټول د هغه و. کله چې بیا فرعون ښه زور ولګو دا بني اسرائیلي بیا دې نه به ډېر تنګول چې هلته هغه ذلیله شو وشرمېدو، نو ښه زور یې ورکړو. رب العزت اجازت ورکړو موسی علیه السلام ته چې ته بني اسرائیل د ځان سره روان که او د مصر نه وځه چې دا قوم د بني اسرائیل د دې فتنې نه بچ شي. دغه وخته پورې به دوی پټ پټ عبادتونه کول په کورونو کې،
او داسې حالاتو لکه څنګه چې په مکه کې په مسلمانانو باندې په اوله کې سورة یونس کې الله دا خبره ذکر کړې ده وی ما وحي کړې و موسی علیه السلام ته او دغه ورور ته ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله چې تاسو دا مونځ دا ځای په د خپلو کورونو کې جوړ کړئ دا مونځونه په کور کې کوئ ولې بهر ته راوتې نه شي ظلم دی او زیاتې نو فرعون بیا دا ووایي موسی علیه السلام ته وایي صحیح لوځي او سره وکوي زه به تاسو پرېږدم او ځان سره دا بني اسرائیل بوځه خو ده غدر او خیانت وکړو او بیا یې موسی علیه السلام سره باس شروع کړو که ته د الله پیغمبر یې نو ته داسې وکړه ته دغه وکړه الله رب العزت هغه نورې چې کومې معجزې دي هغې ورته هم راښکاره کړي لکه پرون موږ د هغې بحث کړی او وینه او چینده خان او دا قسمه معجزې د دې نه بعد ورته راښکاره شو و هر کله چې به نښه راله اول به دوی موږ د سره پرېږدو خو ته داسې وکړه چې نښه به راښکاره شو بیا به راله وایي موږ یې نه پرېږدو همدغه حالاتو کې الله رب العزت موسی علیه السلام ته ووایي د شپې شپې ته دا خپل قوم وباسه د پېشمني وخت کې په دې ټیم کې ته دوی روان کوزه موسی علیه السلام د ځان سره بني اسرائیل روان کړو او ووتو اختلاف دی چې دا څومره خلک وو خو یو مشهور قول پکې دا دی چې دا ټول 80,000 خلک وو 80,000 کسانو دا بني اسرائیل وی دا ځان سره روان کړ او دلته درته یو فایده ذکر کړم دا بني اسرائیل راغلي دي مصر ته څنګه دوی په مصر کې څه کوي یعقوب علیه السلام ولې نه یادوئ یعقوب علیه السلام چې بیا خپل بچي راوستو ټول او راغی مصر ته په چا پسې په یوسف علیه السلام پسې هلته دوی آباد شو ګینې دا د مصر نه دي په خپله ګورئ دوی فلسطین نه راغلي دي هغه علاقه فلسطین او خواوشا په دې ځای کې دوی آباد نو دوی د مصر ته په هغه زمانه کې راغلي دي د هغه وخت نه دوی راغلي دي کورونه جوړ شوي دي او آباد شوي او دوی په یو علاقه کې به اوسېدو په مصر کې چې هغې ته به جاسان ویلی کېدو جاسان او اوس هم هغه علاقه معلومه ده چې سړی که تاریخ معلومول غواړي نو هغه علاقه څه پټه پناه نه ده فرعون ته پته ولګېده لکه سړي خو خلک روان کړي دي ووتو د ډېرې غوسې نه سورة الشعراء کې به راشي فارسل فرعون في المدائن حاشرین ټولو ښارونو ته یې د خپل پوج ولېږو دا خلک راولئ چې هر سی خو راوینیسئ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون دا خو لږ خلک دي وانهم لنا لغائظون او دوی موږ غوسه کړي موږ یې خفه کړي هر څه چې دا کسان به راولئ نو فرعون یو لوی لښکر تیار کو چې بعضو تاریخونو نه معلومیږي چې دا 6 لاکه خلکو تقریبا 6 لاکه کسان د تیار کړي او دغه شان د دې سره قسمه قسم سورلۍ او د جنگ سازو سامان د ځان سره راواخیستو نو سبحان الله بحر قلزم دغه دریاب ته غاړې ته چې کله ورسېدو بني اسرائیل سره د موسی علیه السلام نو مخې ته دریاب او د شانه چې دوی ګوري نو لښکر روان دی او 6 لاکه کسان دي نو هغوی خو ایمان نوی نوی راوړی و ایمان یې لا داسې زړه ته کوز شوی نه و مضبوط نو سورة الشعراء کې به راشي چغې کړې انا لمدرکون موږ لاړو لاړ شو موسی علیه السلام ته وایي موږ خو لاړو تباه شو تا دې وخت له موږ راوستو تا دې ټیم له موږ د کورونو نه راویستو مخې ته دریاب دی شاته دشمن دی اوس به څه کوو هغه ورته وایي کله هېڅ چېرې کېدی نه شي چې تاسو دې راګیر شي ان معي ربي سیهدین ما سره زما رب دی هغه به یو لار راوباسي ولې دی مطمئن دی ځکه چې په حکم د رب راوتی دی نو په حکم د رب چې موسی علیه السلام راوتی نو هغه ته یقیني دا خبره معلومه ده او په زړه کې ده چې الله موږ ته ویلي دي نو الله خو موږ نه ضایع کوي خو سلار به الله راویستي دغه ټیم کې ورته الله ووایي فاوحینا الی موسی سورة الشعراء کې به راشي ان اضرب بعصاک البحر دا خپل امثال دریاب له راواچوه فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم
نو پای کې لار ووته او هر طرف ته د اوبه داسې ودرېدې لکه غټ غټ غرونه چې ولاړ دوی پکې تیر شو او الله رب العزت هغه ته ووایي وترک البحر رهوا موسی وی دا دریاب دقه شان غلی پرېږده بیا به د امسا نه راځي ولې چې دوی هم په دې لار راتېر شي انهم جند مغرقون سورة الدخان کې به راشي کله چې درته قرآن یاد وي که نه او په قرآن پوهېږي نو دا ناشنا ښوونکی ځکه چې یو ځای کې ته آیت وې د هغې وضاحت په بل ځای کې شوی هلته ته آیت وې دلته یې وضاحت شوی انسان له قرآن مزه ورکوي اوس خو داسې زمانه ده چې هر سورګیری شاګول دی نوي نوي پکې راوتي دي د قرآن دا نوي نوي ترجمې مې اورېدلي څوک څه وایي او څوک څه وایي او ځان سره یې نوم د قاریانو ماریانو لیکلی او کله یوه ترجمه او کله بله ترجمه اوسې مسخرې او ټوکې د الله په کتاب پورې قرآن باندې چې په صحیح معنو پوه شوې که نه او داسې پوه شوې او په هغه مراد درته معلوم شو کوم مراد چې د الله دی هغه نه چې د یو چا د خواهشات وي نو ته به د قرآن هغه خوند وینې او په خپل ژوند کې به تبدیلي وینې د قرآن د لاسه الله دې هم په قرآن باندې پوه وکړي نو کله چې دوی دغه ځای ته راورسېدو الله رب العزت امر وکړو دریاب ته او دریاب چې دی هغه په ده باندې بیا هغه لار بنده شوه اوبه پرې رالي او دی پکې ډوب شو هغه ټیم کې د چغې ووالي سورة یونس کې دي آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل په هغه الله مې ایمان راوړو په کوم الله باندې چې بني اسرائیلو ایمان راوړو الله ورته الآن اوس ته اوس ایمان راوړې وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین د دې نه مخکې خو ته لوی ورانکاری وې غټې غټې خبرې به دې کولې زه رب یم او زه دا یم او زه دغه یم اوس ته ایمان راوړې او انشاءالله د دې ښه تفصیل دا قصه به راځي په سورة الدخان کې په سورة الشعراء کې په ډېرو ځایونو کې به دا واقعه راځي خو دلته مونږ خبره لږ اوږده وکړه ځکه چې بار بار بیا د تفصیل دا مونږ نشو بیانولی الله وی ولقد اوحینا الى موسى او یقینا وحی کړي ومن موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادی چې د شپې بوزه بندګان زما مونږ چې وایو اسراء او معراج اسراء ته اسراء ولې ویلی کېږي دا سفر رسول الله وسلم کله کړی و شپې کړه نو بوزه بندګان زما فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا نو اوه دوی لره لاره په دریاب کې وچه دلته الله خبره مختصر کړه لا تخاف دركا ولا تخشى نه به یریږي ته د لاندې کېدونه او نه به یریږي د غرق کېدونه نه دي دشمن راګیرولی شي او نه دي د اوبه ډوبولی شي مطمئن اوسه فأتبعهم فرعون بجنوده نو ورپسې شو په هغوی پسې فرعون سره د لښکرو د هغه فغشيهم من اليم ما غشيهم نو پټ کړل هغوی لره د دریاب نه هغه اوبو چې پټې کړل هغوی اوبه پرې رالې او هغوی ټول یې غرق کړو په هغه اوبو کې او ټول پای کې ختم شو دې ځای کې الله رب العزت وایي فغشيهم من الیم ما غشيهم او یم په عربۍ کې څه ته وایي دریاب ته وایي فغشيهم من الیم ما غشيهم سبحان الله دریاب مقه دی الیم پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه الله رب العزت دې صورت کې وایي چې موږ وحي کړې وه د موسی علیه السلام مور ته چې کله ته ویرېدې او دوی راتلو ستا دا زوی مړ کو نو ماشوم سره به څه وکړي تاسو ولیږلي ماشوم به دریاب ته ګزار کړي صندوق ته به ور واچي
او فقذفیه فی الیم، هلته م یم ټکی دی، دلته م یم. دریاب یو دی خو هلته د هغه سره د هغه ماشوم سره د الله ساتنه، او دلته شپږ لاکه لښکر دی او هغه ټول تباه کېږي. دلالت په دې باندې کوي چې کله د الله رب العزت مرسته تا سره وي که نه، ته زورور یې بیا، ته کامیاب. چې الله پرېښودې او د الله مرسته د سره نه وه او د الله ملګرتیا د سره نه وه، نو ته بیا هېڅ هم نه. ځکه همیشه دا سوال کوه الله ته، وایه الله زما مرسته وکړه. دا ټوله دنیا د سره ودرېږي که نه، او د الله مرسته د سره نه وي، نو تا سره هېڅوک نشته، هېڅوک د سره نشته. او چې دا ټوله دنیا دې یوازې پرېږدي او الله ستا ملګری او ستا مرسته کوي، نو تا ته څوک څه نشي ویلی. ښکلی مثال پې دا دی، ماشوم په صندوق کې بند پروت دی او الله یې ساتنه کوي، او شپږ لاکه لښکر د فرعونیانو قسمه قسم اسلحه او ساز و سامان د جنگ او سورلۍ او هر څه ورسره دي، او بیا هم غرق کېږي. ولې؟ ځکه چې دلته الله د دوی ملګرتیا نه کوي. مخکې الله وایي وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، او ګمراه کو فرعون خپل قوم، وما هدا او لارې ورته ونه ښوه. دا قوم د فرعونیان چې څومره هم ګمراه شوي دي، چا ګمراه کړي؟ فرعون ګمراه کړي و، الله وایي نیغه لارې ورته ونه ښوه. اوس د دې نه بعد الله رب العزت بعض نعمتونه شماري بني اسرائیلو ته چې په دوی باندې کړي و، بعض احسانات. ها دا کومو یهودو ته چې دا خبر روانه ده، خو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وکړه، او نعمتونه ورته هغه شمارلی کېږي چې الله د دوی په نیکونو باندې کړي. دلته دا خبره یاده کړئ، په مشرانو باندې احسان، دا په کشرانو باندې احسان دی. که څوک زمونږ پلار نیکه سره ښه وکړي که نه، او ښې کړي دي، نو دا ښې ګوره زمونږ سره کړي دي. نو ځکه الله رب العزت دوی ته ورسره یادوي د هغه زمانې چې کومه زمانه کې وحي را روانه وه، د هغه زمانې بني اسرائیلو ته دا خبر را یادوي چې ستاسو په پلار نیکه باندې ما دومره لوی احسانات کړي. پکار دا و چې دې احسانونو په بدل کې تاسو هم احسان کړی، او تاسو خالص د الله بندګي کړی، او دا کوم پیغمبر چې ما اخرنی درلېږلی دی دی منلی وی، او د ده خبرو ته م غاړه ایښودی وی. یا بني اسرائیل، اے بني اسرائیلو. اسرائیل لقب د چا دی؟ د یعقوب علیه السلام. نو دوی ته لکه داسې آواز ورته کوي، اے د نیک سړي بچو. منځ کې ورته دا نصیحت پروت دی چې ستاسو هغه نیکه چې دی هغه خوب ډېر دینداره سړی و، خو د الله پیغمبر، خو تاسو د هغه په لار روان نه شوئ. ځکه همیشه دوی ته آواز دقه کېږي، یا بني اسرائیل، اے د یعقوب علیه السلام بچو، قد انجیناکم من عدوکم، یقینا بچ کړئ موږ تاسو د دشمن ستاسو نه. کله یې بچ کړي؟ په دې دریاب یې چې واړوئ، دلته مراد دقه دی چې ما تاسو بچ کړئ دشمن ستاسو نه، یعنې په دریاب مې واړولی، هغوی پکې غرق شو. وواعدناکم جانب الطور الایمن، او وعده کړې وه موږ تاسو سره د طرف د تور ښیي طرف، تور سینا ته مراد دی. او دا قصه تفصیلا د دې بیا ډېر تفصیل په دې قرآن د اولنۍ برخه نه ده، په هغې کې راځي. خو مختصر دا دی چې کله دوی واوړېدو په دې دریاب باندې او صحرای سینا ته ورسېدو، هلته الله رب العزت په دوی باندې لوی احسانات کړي. یو احسان یې پیدا کړی چې دا نری وریځې
هغه وریځې چې ساه نه ډوبوي انسان ته دی پرې راوستې وي د دې لپاره چې په دوی باندې همیشه صحیح سوری او دغه شان من و سلوا دغه خوراک دوی دپاره راغی تورات الله راولېږه الله اکبر لوی احسان دا دی چې الله رب العزت راوغوښتو موسی علیه السلام طور سینا ته کوی تور ته یې راوغوښتو وایي ته راشه او دغه کتاب یې ورله ورکړو چې هغې ته تورات ویلی کېږي دا لوی احسان دی د ژوند د تېرولو طریقې ورته وښوه د دنیا او د آخرت فایدې ورته وښوه دغه شان الله رب العزت په دوی باندې هلته یو لوی احسان دا کړی چې دغه کاڼي نه یې ورله اوبه روانې کړي نو دا نعمتونه دي یو احسانات دي چې الله دوی ته رایادوي خو دلته مختصر ذکر کېږي ونزلنا عليكم المن والسلوى او رالیږلي وو موږ په تاسو باندې تورنجبین او مړزان تیار خوراک به دوی ته راتو په میدان تیه کې یا صحرای سینا کې دا د الله لوی احسان و په دوی باندې مړزان تیار چې سره کړی شوي هغه به دوی دپاره راتلو ورسره تورنجبین د تورنجبین کې اختلاف دی چې دا څه شی خو په دې اتفاق دی چې دا یو خوږ شربت و په دې اتفاق دی څوک وایي هغه جاوله چې د دې ونو نه راوځي او خوږه د ګبین په شاني د دې نه مراد هغه دی دا پکې مشهوره خبره ده د دا به دوی د اسحاقو دا خواږه به ورسره خوړو دا به اسکل او دغه یې خوراک دوی تږي شو وایي زمونږ اوبه په کار دي نو الله رب العزت موسی علیه السلام ته یې دغه کاڼي لمسه راواچوه د هغې نه 12 چینې الله رب العزت روانې کړې دوی دپاره احسان په دوی باندې الله دوی منع کړي و د دې نه چې د سبا دپاره به څه د دې خوراک نه جمع کوئ او دوی حقه شروع وکړي یره پیدا شوې وه چې یره که دا سبا نه او دا د انسانانو فطرت دی خو بیا دومره ده ګوره چې چا کې ایمان ډېري خپل رب یې صحیح پېژندلی نو د هغه یره په دغه مرتبه کې نه وي کومه یره چې د بېدینه انسان وي نو ځکه زه تاسو ته دا نصیحت کوم صحیح ده انسان سوچ لږ ډېر د سبا کوي لږ ډېر خو دې مرتبې ته به پکې نه رسي چې د نن ورځې ژوند خپل خراب کړي سبا د الله په لاس کې دی ښکلی ژوند تېروه مستقبل الله ته معلوم دی که ته د بچو رزق دومره غم وړی چې خپل ژوند دې پې تباه کړو د نن نو ته سرب خو نه یې چې رزق ورکوې رزق ورکوونکی څوک دی الله دی او تاله یې څوک درکوي نو دومره غم دې څه در اخیستی چې ځان نه لیونی جوړی دا بجو دوی څه خوري او دا نو ته څه خورې ډېر داسې دي چې کور یې نه و رزق تعلیم معلیم یې نه دی کړی هېڅ صدره کې نه لګېدو نن سبا د هغه سره په لکاو روپۍ دي او ریالونه دي دا د کوم ځای راغلي تا نه تعلیم کړی دی نه داسې په میراث کې راته لوی مال پاتې شوی دی نه دي کورو نه دي جیدادو نه داسې غټ شخصیت وي تا ته رزق د کوم ځای نه میلاوي ستا دې بچو له هم دغه رب ورکوي کوم رب چې تا له درکوي نو سړی داسې لږ ډېر محنت کوي نو ځان لیونی کوي نه خپل ژوند تباو برباد کړي شوګر ورته ولګي بلډ پریشر ورته ولګي اخره کې هارټ اټیک لا چې خبره له په بچو ودرېږي بله یو خبره وایي دا نه وي داسې دغه هلک که سبا له واده وکړي او که بیا د ده بچي ما د ده نه لوی بدبخته په دنیا کې بل نه دی لیدلی په دې باب کې چې یو سړی خپل ژوند تباه کړي او خپله ورځ خراب کړي د هغه مستقبل دپاره چې هغې له پته هم نه لګي چې ای به او که نه به یي موسي به یي او که نه به یي لا د دې پته نه لګي او ده ولسي چلو کو
ده ول هغه خپل هغه ژوند خراب کو کم چې یقیني دی. نو الله رب العزت هغوی ته ویلي وي د سبا دپاره به پکې څه شی نه ذخیره کوو او دوی راولګېدو هغې نه به یې ځان له خوراک وړو. دقه شان الله دغه ته هم ویلي دا نصاراو ته کله چې دسترخوان راغی که نه وایي د دې نه به څه ځان له نه ساتئ او هغوی شروع وکړه او دا خوی موږ کې هم دی او ځکه مشهوره خبره ده او زړه ته دا پرېوځي چې دا پښتانه چې دي دا د بني اسرائیلو یو شاخ دی. زموږ تاریخ چې وګوري که نه او شاته لاړ شي نو اگر که اختلاف په دې کې دی خو دا پکې ډېره مشهوره ده. نو ځکه دې بني اسرائیلو بعض خویونه چې سړی واوري د قرآن کې او حدیث کې که نه او زموږ خویونو ته وګوري نو دا خبره سړي ته بیا ډېره رښتینې ښکاري چې او یاره دا خبره به یقیني. سبا دپاره سړی دومره شی نه جمع کوي چې ځان نه لیونی جوړ کړی په خپله وږی او سبا له جمع کوم. دا اوس کم ژوند دی؟ زه بیمار یم او سبا له جمع کوم. زما ضرورت دی هغه دي خو سبا له جمع کوم. دنیا خو خلک دې له ګټي چې دا کمه ورځې چې یقیني ده چې دا به ښکلې تېره شي. دنیا خلک دې له ګټي. كلوا من طيبات ما رزقناكم خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي موږ تاسو ته ولا تطغوا فيه او سرکشي مه کوئ په هغې کې یعنې مه کوئ هغه څه چې د څه نه الله تاسو منع کړي دې ته سرکشي وایي. فیحل علیکم غضبي نو نازل بشي پتاسو باندې غضب زما ومن يحلل عليه غضبه او هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې غوسه زما فقد هوى نو یقینا هغه تباه شو. الله دې موږ د دغه غضب نه وساتي. وإني لغفار لمن تاب او یقینا زه خامخا بخنه کوونکی یم هغه چاته چې توبه یې وویسته. مهربانه رب دی. ګوره وایي سرکشي به نه کوئ یعنې زما په غضب کې به اخته شئ نو بیا ورته وایي که چېرته دنه شوی یي څه کمی زیاتې څه ګناه نو ګوره یاده ساتئ چې زه بخنه کوونکی یم هغه چاته چې توبه وباسي. لمن تاب وآمن او ایمان راوړو وعمل صالحا او عملی وکونیک ثم اهتدى بیا په نیغه لار روان شو. بیا په نیغه لار روان شو. دې خلکو ته الله ووایي زه چې دی توبه زه د دوی قبلومه او د دوی ګناه چې دی هغه معاف کومه. خو د توبې دپاره شرطونه دي زه یې تادی کې ذکر کومه چې زموږ ذهن کې. اولنی شرط د توبې دپاره دا دی که ته غواړې چې ستا د توبه قبوله شي اولنی شرط دا دی چې دې کې به اخلاص وي خالص د الله د رضا دپاره به دا نه چې چاته یې خیم څوک مصیبت وکړي یا د پلاني او علاني دپاره. اولنی شرط دا دی. دویم د کومو ګناه کې چې اخته وي دا به پرېږدي. دریمه دا به دې مکمل عزم او په ښه اراده یي چې دا ګناه به بیا نه کوم. څلورمه خبره هغه دا ده چې مرګ پورې به ته په دې ګناه باندې پښیمانه یې. او اخرنی شرط هغه دا دی چې د توبه به په هغه وخت کې ویستلی کېږي چې هغه د توبې د قبلېدو وخت وي. د توبې د قبلېدو دپاره یو وخت عام دی د ټولو خلکو یو د هر انسان خاص دی. هر انسان خاص هغه روح مرۍ ته رسېدو پورې چې زنکدن د چا شروع شو روح دیزي ته راورسېده مرۍ ته نو بیا توبه نه قبلېږي. نو که دې نه بعد څوک توبه وباسي هغه الله نه قبلېږي. دویمه چې نور کله د مغرب نه راوخیږي نور اوس راخیږي د مشرق نه چې کله قیامت ته نږدې نور د مغرب د طرف نه راوختو
نو بیا د هیچا توبه نه قبلېږي. نو دا اخرنی شرط شو. وما أعجلك عن قومك يا موسى او سشی پتا دی راوستی تا دا قوم خپلنا اے موسیٰ. التا اللہ رب العزت رو گفتو موسیٰ علیہ السلام ملاقات تا پارا. ووعدنا موسى 30 ليلة. دا ملاقات ہو دا دیر شو شپو دا پارا. دا دیر شو نسو شو سلویخ شوی لشپی پا کی بیا زیادی شو. نو اللہ وطوی تا با پلانی مقرر وقت لراشی موسیٰ. نو آگا دا وقت نمخ کے لار اکم ٹیم چی خودے شیو دا ملاقات و دا خبرو موسیٰ علیہ السلام دا گینو مخ کی کوئی تورتا و غزیتا و رسیدو. دا دیر شوق دلاسا نور انتظار تی نکیدو او منگے نا ملامتا کو پا دیکی دیکی بے سوک ملامتا کی که منگ تا وہ سوک ہوئی یو دا اللہ نیک بندہ یو شخصیت چی منگو سر محبت کو دید پارا چی اللہ تا نجدی دے دا زر دیندارو خلقو خبرہ کو که دا دنیا دارو والے یو چاہتا غٹ سڑی دا ہوئی چاہتا پا دنیا کی مخ کی دے بادشاہ دے ملک دے مالدار دے زورور دے او تا ته وی چې را روانه هفته کې به موږ میلاویږو د یو هفته به تاله خوب درځي نه درځي خوب نو ته به وایې چې ارمان په دې هفته کې موږ میلاو شوی د خالي ورځې راته ښولې ده چې جمعې له زه ورغلی دی د جمعې درته ښولې ده چې جمعرات له ورغلی دی نو بیا سم خیال دی چې یو چا ته رب العزت ووایي چې ته به بیا راشي ملاقات له هغه به څنګه صبر وکړي اول پیر با دے اوری خبری دا اللہ پا تفصیل سر چا اللہ والا تورات ورکی یعنی مخی دا خبری دا اللہ وری دلی پا آغا زی کی چکر دے دا مدین نر روان خو آغا خبری او دے خبرو کی فرق دے دلتا تفصیل دا و ملاقات دا سوش پو دے دا دیر شو اوگد ملاقات تے دے خبری دی لنڈی نہیں تھی اب دا تعدیو کڑاو لار مخ کے ورسید اللہ اتوی تو خودیر تعدیدی ونکڑا قال هم اولائی علا اثری اوی آغا دوی دغدی پا قدمونو ما پسرا روان دی پا قدمونو زما پسرا روان دی وعجلت إليك ربي لترضى او تعدیمی اکڑتا تا اے رب زما چی ترازی شی تعدیم آدی رو پارا اکڑا لترضى چی ترا نرازی شی او قومم دنگا دیر روان دی دوم لیری تی نیم اما بسی شا تر روان زما په قدمونو بسی هغه خلک را روان دي کم چې ده ګوره کړي د ځان سره هغه بسی را روان دي وی الله رب العزت بعضو روایتونو کې داسې راځي الله رب العزت درته ووایي چې لس ورځې روژه ونیسه لس ورځې دلته بیا روژه ونیوه 10 شپې د ملاقات شوې نو ټولې څو شوې 40 شوې الله اکبر هغه ورځو کې یو بل امتحان راغی موسیٰ علیہ السلام هلته دی شاته څوک پرېښودی دی هارون علیہ السلام خپل خلیفه جوړ کړی دی نایب چې ته به زما په ځای د قوم ساتنه کې څارنه به کې دوی ته به نصیحت کې د دوی به خیرخواهي کې چېرته دوی په کږه وږه روان نه شي ځکه چې نوي مسلمانان شوي دي او په لاره کې هم دوی یو قصه کړې ده لاره کې څه قصه کړې هغه یو قوم باندې تېر شو هغوی د بوتانو بندګي کوله نو دوی موسی علیه السلام ته ووایي موږ له هم داسې یو بوت جوړ کړه ولې تازه دي نو موسی علیه السلام پې هم یېرېږي نو هارون ته یې ووایي هارونه ګورې د قوم به خیال کې
مرض خو پکې و هلته دوی د اسقي د بندګۍ سره عادت شوي وو په مصر کې نو کله دا د انسان نه 2000 روزي سړي که خو بیا هم څه نه څه خوي د څه وخته پورې هغه پاتې شي دوی سره یو کس راغلی و سامیري او دا ډېر خبیث انسان دی په هغه خلکو کې و چې د غوا بندګي به یې کوله او د ده نسبت هم د یهودو یو ټولګي ته کېږي د دې مباره کې نور تفصیل هم په اسرائیلي روایتو کې راغلی دی خو هغې ته دومره ضرورت نشتی چې نه خبرې داسې مضبوط سند لري او نه موږ سره دومره ټیم شته چې د هغې تفصیل وکړو چل دا شی و چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته ووایي چې د شپې به وځو نو د بني اسرائیلو د زنانو د قبطیانو نه د فرعونیانو د زنانو نه سره زر راغستې چې دا راکړې موږ سره به څه وخته پورې موږ به استعمال کړو بیا به تاسو له درکوو نو دوی چې کله راووتو هلته پکې اعلان وشي چې ځو نو دا سره د ځان سره راواغستو دوی سره دغه منافق هم را روانو په دې ټولګي کې چې هغه ته سامري ویلی کېږي دې سامري په دغه ټیم کې سوچ وکړو چې راشه دا اوس موقع ده او هسې موسی علیه السلام نشتي نو زه به دا قوم ګمراه کومه نو دوی ته وی دا چې کوم بوج تاسو راغستی دی او دا سره دا چې تاسو سره دا کوم کالی پروت دی دا خو د قبطیانو دی دا خو ستاسو نه دی د دې نه ځان خلاص کړي هغوی څه چل وکړو وی راوړئ ماله سره زر یې ټول لا جمع کړو او هغې سره یې خاوره ګډه وډه کړه اور یې ورته ولګو او د هغې نه یې د سخي یو صورت او یو شکل او یو بوت جوړ کړو خو په داسې ناشنا انداز کې یې جوړ کړو چې یو سوری وله به دې خوله کې وکړو یو سوری لاندې نو چې سیلۍ به پکې تله راتله هغې به اواز کوو او په دې کې هغه خاوره هم ور واچوله کومه خاوره چې د هغه ځای نه راغستې وه په کوم ځای باندې چې هغه اس قدم یې ښودی په کوم اس باندې چې جبریل علیه السلام سور جبریل علیه السلام راغلی و که نه کله چې فرعون تباه کېدو او په اس باندې سور په داسې شکل کې راغلی و ده ولیدو هغه اس چې و به کوم ځای باندې خپه یې ښوده که نه هلته به بوټي راغلو نو ده سوچ وکړو چې یاره دې کې څه کمال هغه شتي ژوند پکې راځي نو د دغه ځای نه ځان سره یو چونګ خاوره چې دی هغه تیلۍ ته ور واچوله او ځان سره را روانه کړې ده چې زه د دې به ځای راشي دلته یې استعمال کړه هلته د قوم خو عقیدې لا دومره پخې نه دي نو چې هغه سیلۍ به پکې لاړه راله یا د هغه خاورو کې داسې اثر و خو د الله امتحانات یې داسې نو هغې به اواز کو له خوار اولولولو هغه ووایي بس 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 چې دا اواز یې واورېدو که نه دا دی وی او سامري ورته هم ووایي وی هغه رب چې موسی علیه السلام پسې ګرځي هغه دا دی خو د هغه نه خبره یې را شوې ده او لار ته خطا شوې ده بې لارې شوې ده هغه رب خو دا دی وګورې ورته که نه څنګه وګوره دوی چې به رالو چې د اواز به ولیدو دوی به متاثره شو نو قوم په یو څو فرقو کې بیا تقسیم شو بعضو خو انکار وکړو چې موږ دا خبره نه منو او اله زموږ هغه اله دی د کوم اله چې موږ ته موسی علیه السلام ویلي بعض د جهالت تلاسه پکې ورغلي هغوی ته پته نه وه او جاهلانو جهالت تلاسه پکې ورغلي د هغې نه بعد بیا چې څه شوي وو د دوی هغه توبه ویسته او د هغې ښه تفصیل په سوره بقره کې دی لکه هسې تاسو علم زیاتول غواړئ نو سوره بقرې هغه درسونه واورئ هغې کې خو موږ ښه تفصیل کوو چې دا بیسي چل شوی او الله دوی څنګه معاف کړي نو الله ورته هلته دا ووایي قال ووایي الله فإنا قد فتنا قومك من بعدك
بس یقینا امتحان کې اچولی دی من قوم ستا وروستو ستانه ستا په قوم باندې یو امتحان راغلی دی وأضلهم السامري او گمراه کړي دی هغوی لره سامري فرجع موسى إلى قومه نو راواپس شو موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبان اسفا چې غوسه و د غم نه ډکو دا غوسه د الله د دین دپاره دا غیرت د الله دپاره قال وی یا قوم قوم زمان ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا آیا وعده نو کړی تاسو سره رب ستاسو وعده ښایسته افطال علیکم العهد آیا نو اوږده شوه په تاسو وعده ام اردتم کنه غواړئ تاسو ان یحل علیکم غضب من ربکم چې نازل شي په تاسو باندې غضب د طرف د رب ستاسو نه فاخلفتم موعدي نو خلاف کو تاسو د وعدې زما لنډه دا چې مطلب یې دا دی چې ما تاسو ته ویلي وو زه راځم یو څو شپې دي تاسو د هغې خلاف ورزي وکړه الله تاسو سره لوزونه نه وکړي چې به تاسو به احسانات کوي تاسو ته به دین ښیي تاسو ته به دا درکوي دا درکوي ګوره تاسو په هغې کې شکیان شوي که نه او که نه په تاسو دا وخت ډېر اوږد شو موده ډېره اوږده شوه چې لاړې هغه لوزونه م ټول مات کړو قالوا يا ابوي ما أخلفنا موعدك بملكنا خلاف نه دی کړی موږ د وعدې ستا په اختیار زمون خبره زموږ په اختیار کې نه وه چل دا شوی دی ولكننا حملنا أوزارا مگر بار کړی شوي وو په موږ باندې بوجونه د ګناهونو دا خبره ورته چا کړې وه دا ورته سامري کړې وه د ځان سره بوجونه د ګناهونو را روان کړي دي څه یې ورته یادول اسره او کالی یې ورته یادول ځکه یې ووایي من زینة القوم د کالو د قبطیانو نه قوم نه مراد قبطیان دي فقذفناها نغزار کړل موږ هغه فكذلك ألقى السامري نو دغه شان غزار کړل سامري هم دوی غزار کړو چاته سامري ته سامري غزار کړو ورته فأخرج لهم عجلا نراویستو دوی لرسخی جسدن یو بدنو له خوار چی اغل راوازو فقالو نوی دوی هذا إلهكم وإله موسى دا إله ستاسو دی او إله د موسى دی فنسینو اغهیر کڑی دی اتلی دی کوئی تور تا علتا الہ گوری الہ خدا غنا دلتا پاتی شوی دی او دا کار دقا ورزو کی شوی دی کلی چی موسیٰ علیہ السلام ملاقات لتلی وقت مقرر لسلوی خورزی دا فائده دا کی دا سلوی خورزی چی دی دا دا ذوالقیدی دا میاشوا او لس ورزی دا ذوالحجی لس ورزی دا حج دا میاشتی او دا اغی نمخی چی که میاش رازی ذوالقیده دا اغی دیر شو رازی نو دیر شو لس دا سلویر شوی دا یو ناشنا امتحان را گلو خد دقا ٹیم کی حارون علیہ السلام دی کیا واجس کل نصیحت که خدا گا چا نمانلو اب کی بیا دیر دن ورن را گئی ولی وی دی سینه چی زمان دلاسا
اختلافات په بني اسرائیلو کې ډیر شي نو بیا به راته موسی علیه السلام وایي چې ته ما پرېښودی سره وي او تا دا کار څه وکړو. یو امام ابن حاتم رحمه الله د عبدالله ابن عباس نه یو قول راوړی د هغه وی هارون چې کله لګیا عفوا سامري چې کله لګیا د سکی جوړو نو هارون علیه السلام پې تېر شو. هارون علیه السلام ورته ما تصنع دا ته څه جوړه هغه وی زه هغه څه جوړوم چې نقصان ورکوي او فایده نه ورکوي. زه کوم شی جوړوم نقصان ورکوي فایده نه ورکوي. دومره خدای پوه وګوره. نو هارون الله ته سوال وکړو یا الله د دې چې څه غواړي که نه دغه وله ورکه علی ما فی نفسه د ده دپاره یعنې د تاوان نقصان دی غواړي به دغه وله ورکه او د فایدو نه محروم کړه. او بیا هارون لاړ نو ده ته په خپل هم پته وه چې دا د یو لوبه روانه کړې ده د دې څه حقیقت نشتي. ځکه الله څه وایي ګوره افلا یرون ای نو دوی نه ګوري ألا يرجع إليهم قولا چې نه واپس کوي دوی ته د سخې استواب. الله اکبر. الله وایي د دوی عقل کم ځای کې دی. دوی چې راچغې دي سخې ته وایي او پراته دي ورته دا سخې دوی له څه جواب ورکوي. نو دا څنګه رب دی چې خبره نشي کولی. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري دوی لره د ضرر او نه د فایدې. نو په ده باندې بیا څه کړي چې نه تاله ضرر در کولی شي او نه تاله فایده. اوبه چې الله د چې عقل بد کړي. ولقد قال لهم هارون من قبل او یقینا ویلو دوی ته هارون علیه السلام مخکې د دې نه یا قوم زما انما فتنتم به یقینا امتحان کې غورځولی شوي تاسو په سبب د دې سخي. الله رب العزت د هارون علیه السلام صفایي بیان کړه چې هغه غلی نه دی پاتې شوی هغه نصیحت کړی دی. وان ربکم الرحمن او یقینا رب ستاسو رحمان دی. داسې ونه وي چې رب ستاسو الله دی. ولې رحمان وي؟ بارک الله فیکم اشاره دې طرف ته دی چې صحیح د ګناه تاسو نه خوش شوي خو رب ستاسو رحمان دی که واپس شوی ورته نو هغه دله بیا هم توبه قبلوي. فاتبعوني نو تابعداري وکئ زما وأطيعوا أمري أو أمني خبر زما. قالوا غيوي لن نبرح عليه عاكفين هميشه بيو من پدي من جوران من خو بدي سخي تپراتي من ستا خبر نه من به من جوراني ومن به عبادت کو حتى يرجع إلينا موسى تردي چې واپس راشي من ته موسی چې موسی علیه السلام راشي نو موږ به بیا یو فیصلې ته یو خبرې ته رسو خو ته ځان مه ستړی کوه ستا خبرې موږ نه منو. الله اکبر. دغه صفا خبره ورته وکړه. دې کې چې دی دغه راغی دا موسی علیه السلام راغی خو سم غوسه وکړه. تختۍ چې الله وله ورکړې چې تورات پکې په زور کېښودې او دا روري د ګیرې نه او د سر د ویښتو نه راولي د ډېرې غوسې. نو چې څنګه راغی رور ته ووي قال وی موسی علیه السلام یا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا سمنه کړې ته کله چې ولیدل تا دوی چې ګمراه شو. تا به خپلو سترګو ولیدل چې دوی ګمراه کېدوی نو ته څه شي منع کړی وې د نصیحت نه؟ تا ولې دوی ته نصیحت نه کړ؟
ألا تتبعن زما تابداري دي ولنك ولا أفعصيت أمري أين فرماني وكرتا دخبري زما سم غسلك او لاغا غجز لا خبر شروع کړم نه تاسو تیم نه کړم ایمانی غیرت دی دا ورته ته د شان غره ناس او د سر دی وختونو دی ګری دی وختونو ورته رايخ قال غوي يا ابن ادم رزويا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي منی سگیر زما و نصر زما سختی مکو لگه گزارو که نو دو ولم عوزرو منو ولی عوزرو منو ده موسیٰ علیہ السلام عوزر منلی خب آرائی موتوی ولی دا عوزر منلی دی معذور ازکی چی دا ایمانی غیرت و قوم خب ده بل دا پیغمبر دی سیموار دی نو دو توی دا مور زوی دا مور و تولی دا پلار زویم دی خو دا مور دیر مهربانی په نسبت دا پلار دا مور مهربانی اختاری پلار چی دی دی خپل مهربانی اکثر اگه پتا ساتی ځکه منگم پا مخا مور یادو پلار رانی مور کی دا چلی چی پا مخا دا معشوم رانی سی او ٹکا خولی پا مخا خولی او چته او لگی پلار دا قصی نکی که چرته کله نا کله وکی اگا ای نور سڑے دیسی ایم نکزر تا حقیقت و رشتے ہو پا مکا سڑے دا خزو بجاو دا بیگو جا اللہ 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 زمان دا زر ٹوٹر آلا واللہ اللہ خزو پوری مزا کئی سڑے زدانے چل بچوخ کولول نشتی واغ یو موقع در آلا سڑے نو دو تا دا مور رای دکڑا چی اوز دے مہربانی شی او بزرکی نرمی راشی نو گیره ولنی ولیو دیزین علماء دا فائدہ رو باسی چی دلالت کئی چی دا حارون علیہ السلام اگرٹا گیره ہوا زکر چی معمولی گیره اخو ننیوے کی او دارتا فائدہ ذکر کم سمر انبیاء و پیغمبران رسولان چی دیزمکی تراغری چی اللہ را لگری دی د یو نه هم دا ندي ثابت چې ګیره وړه کړي د دې نه اخوا که بیا تاسو سره نورې مسلې اگر وباسي ما خو راته خبره لنډه ختمه کړه څومره انبیا او رسولان چې راغلي دي د یو نه هم ندي ثابت دا خبره د فطرت برابر ده یعنی شریعت هم موږ ته ویلي دي او د فطرت سره برابر ګوره شریعت چې د کومو ویښتو موږ ته ویلي دي چې وایلی فطرت هم دغه معنی لکه اوس ویلې برید سپک کوي صحیح ده که دا برید چې غټ شي او په دې شونډو پراته وي او هغه په ډوډۍ کې لګي هغه په څښاک کې لګي نو فطرت دا معنی چې برید وړه کول پکار دي شریعت تا ته دا وایي په ترخونو ویښته لرې که نامنه لاندې ویښته لرې که زیرې نه فطرت هم دا وایي عقل هم دا وایي چې دا ویښته که دې غټ کړو ګندګي پکې جمع کېږي نو دغه شان اوس ما ته خو حکمت نه دی معلوم په دې کې چې د دغه خلکو دا فطرت څه وایي دا کوم چې دا ګیرې خري چې دې کې څه کمال دی یعنې بریتو خو موږ خبره وکړه د بریتو خبره وشوه ترخونو ویښته موږ لرې کوو د هغې شریعت کې شریعت هم موږ ته ویلي دي او صحیح عقل یې مني نامنه لاندې ویښته لرې کول د هغې وجه معلومه زنانه په مخ باندې که ویښته راوخیږي شریعت هغې اجازت ورکړی چې لرې کړي فطرت هم دا مني د زنانه په مخ باندې ویښته مناسب نه دي نو چې دی لرې کړي خو چې دا نارینه لګیا یو د مخ نه ویښته لرې کوي یا یې بلکل خري یا پکې ډیزاینونه کوي یا څوک وایي چې په دومره قدمه کې ښکاري او څوک وایي چې دغه قدمه کې ښکاري نو که دوی ته بیا څه حکمت معلوم و هغه دې بیا موږ ته بیان کړي چې عقل دا وایي فطرت دا وایي چې دا ګیره دې لرې کړی شي والعیاذ بالله حالانکې دغه عقل او دغه فطرت دا د شریعت خلاف دی انی خشیت یقینا زه یریدلی وم
ان تقول چې ته به وې فرقت بین بني اسرائیل چې تا جداوالی راوستو په منځ د بني اسرائیلو کې ولم ترقب قولی او لحاظ دې نه دی کړی زما د خبرې زه له دې نه یېرېدم دی چې پکې ډېر نه یم ورننوتې نو د دې د لاسه پر ما نصیحت کړی دا خو الله ګوی وکړه الله ووی هارون هغه نصیحت کړی علیه السلام هغه خپل کار کړی سبا به انشاءالله شروع کو د 95 نمبر آیت نه 95 نمبر آیت نه بیا موسی علیه السلام خبره کړې ده د سامري سره دا به انشاءالله سبا ذکر کو رب العزت دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي او الله دې موږ په توحید باندې او د رسول وسلم په تابعداري باندې د مرګ پورې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد